در ناحیه هشتم شهر کابل یک سرک ساخته میشه که بین بلاک های سرمینه و بلاک های استانکزی می باشه. سټنډر لختي د لایټینګ سیستم هم په نظر کې نیول شوی د بایسکلو لپاره ځانګړي لارې سړکوړکي سړکونه او پیدارونه. ارزومند خو لیدونکو چې مسؤلین هم پیدا کو او دغه سړک په هکله باندې نور جزئیات او معلومات هم ستاسو تر درانه حضور در ورسوو. بسیار خوش هستیم امارات اسلامی که بسیار آسانتیا به مردم برابر کرد. دیگه بسیار مشکلات بود. شفیق الله جان د دې سړک نه مخکې په څونه اندازه سړک مخکې موجود و؟ والا مخکې دغه سړک بیخي نه و. چقدر خوشحال هستی که در سرک اعمار شده و خودت باسکتبال میکنی؟ خیلی خوشحال هستیم که سرک اعمار شده. میایم اینجا خوب نرم سرک است. خب بسیار خوب. دلته چې کم خلک کار کوي د هغوی نه د غوښتنه څه ده د سړک پاکله زوی؟ باید د دې محافظت وکړي. شاباسې. دری کې یو متل ده وایي قدر زر زرګر شناست. د زرو قدر په زرګر وي، په لحاظه دغه په موبلایلو په ډیزلو او په ګریسو او په تیلو لړل شوي جامې نه ممبئی ده نه نوې ډیلي ده او نه اسلام آباد ده. دا زموږ ښکلی کابل جان دی. بیا هم متل ته راځم و د لمدو خټولگی و ببانید. افغانستان یعنی در حال رشد و ترقی هست و طوری که به همه ما هویدا هست وطن یعنی مانند مادر می باشه و شما هم میتونید با دیدن این ویدیو پیشرفت و ترقی کشورتان ببینید. سرک کې نه ونښلي تر ستانکزي پورې او یو کال مدت کې به انشاءالله دا اسپاټ کېږي چې ښه مواد به لږ په ډېر قیمت اخلي او کمزوري مواد به لږ په ارزان قیمت اخلي. خو دې سرک کې پیاده رو شته، ګلدان شته، بایسکل ویل شته، لایټینګ شته، بس ټاپ شته. لکه دا په ټولو معناو مکمل سرک دی. څومره کاري د رغنیزو چارو د کارونو در ترسره کېدلو په لړۍ کې نن د کابل ولایت اتم یو ځای سیمې او ساحې ته مو راپېښه کړې ده د یو اقتصادي راپور د جوړولو په خاطر. دا چې په هېواد کې د مواصلاتي کرښو لپاره ځانګړې شوي او سیمې او ساحې د افغانستان په تیرو ناهوالو کې البته دغه کم داخلي جنګونه او مسایل چې په منځ کې راغله خلکو نه د سړک ساحه او نه سایه سبز یا پارکونه په نظر کې ونیول. الان چې د شفاخانو ځایونه هم غصب شول. په لحاظه د هغې د جملې نه زموږ موجوده حکومت اسلامي امارت په دې وتوانېده چې هغه غاصبین یې له هغه ځایو کډه کړل او بالاخره دولتي ځمکې استملا کړلې. په لحاظه د هغې د جملې نه د هغې د اړخه باید ووایم چې نن د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د هیوادوال بلاکو څخه تر ستانکزي مینې پورې غځېدلي سړک باندې کار روان دی. هم جغل اندازي روانه ده او ورکاري هم روانه ده، ورسره په څنګ کې د قریزې چارې هم روانې دي. نو په لحاظه خوږو لیدونکو د سړک اوږدوالي ته که راشو 3 کیلومتره او 300 متره اوږدوالی لري او ورسره په څنګ کې باید ووایم چې ډېر سټنډرډ سړک دی په سطحه د ولایتونو بالخصوص د کابل په ولایت کې یو ځانګړی سړک دی. ځانګړتیا یې په دې کې ده چې سټنډرډ لښتي په نظر کې نیول شوي دي، 40 متره پلنوالی لري، د ګلدان لایټینګ سیستم هم په نظر کې نیول شوی دی. ټولې خبرې دلته نه رانغاړم، د پروژې ټول معلومات نه در کوم. ارزومند یم چې د خپرونې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او را سره خپرونه همداسې بدرګه
بیننده های عزیز سر کجای از دنیا که هستین جور و صحت سلامت باشین. صحتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. امروز با جمعی از همکاران عزیز ما اومدیم در ناحیه هشتم شهر کابل هستیم. در ناحیه هشتم شهر کابل یک سرک ساخته میشه که بین بلاک های سرمینه و بلاک های استانکزی می باشه و بر گفته مسئولین طول مجموعی سرک 3300 کیلومتر می باشه و عرضش هم 40 متر می باشه که تمام معیارات یک سرک معیاری را با خود دارا می باشه. د لوی او بخونکي څښتن تعالی پر سپیڅلي نامه د سلک روټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه ستړي مو شي مو هر کله کوم ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې به مو په تن وي. د تیر په څېر مو یو ځل بیا زه صهیب الله صاحب د هېواد د آبادۍ او رغنیزو چارو په خپرونه کې د تارکلې او ستړي مو شي وایم. خوږو لیدونکو لکه څنګه چې زموږ همکارې تا سره د دې سړک په هکله باندې ځینې معلومات شریک کړل، زه باید ووایم چې 40 متره په پلنوالي 3300 متره په اوږدوالی ورسره په څنګ سټنډرډ لښتي د لایټینګ سیستم هم په نظر کې نیول شوی. د بایسکلو لپاره ځانګړي لارې سره وړکي سرکونه او پیدارونه. ارزومند یم خوږو لیدونکو چې مسؤلین هم پیدا کړو او د دغه سړک په هکله باندې نور جزئیات او معلومات هم ستاسو تر درانه حضوره در ورسوو. خوږو لیدونکو هیلهمند یم چې ملتیا مې وکړئ. بیننده های عزیز ما امروز در ناحیه هشتم شهر کابل هستیم، طور که در ابتدای برنامه بر شما گفتیم و میخوایم رضایت شهروندان هم در رابطه با اعمار سرک با خود داشته باشیم که در کنار ما یکی از باشندگان ناحیه هشتم با خود داریم. سلام برادر، میشه خودتان معرفی کنید؟ علیکم سلام، من اسمم عبدالقدیر است، منطقه ناحیه 8 هستیم. بسیار خوش هستیم امارت اسلامی که بسیار آسانتیا به مردم برابر کرد. دیگه بسیار مشکلات بود، خصوصا یک سرک است، مردم زیاد است، رفت آمد سرم یک سرک بود، ولی فعلا انشالله این سرک جور میشه، بسیار آسانتیا به مردم میشه و بسیار راحت میشه مردم. خب شما چقدر رضایت دارین علاوه از این که بر شما یعنی سهولت ایجاد شده یا آسانی به میان آمده؟ بسیار زیاد خوش هستیم، یعنی بسیار زیاد خوش، یعنی که هر سرک افغانستان آباد شه، یا هر کاری افغانستان آبادی باشه ما خوش میشیم چون از افغانستان هستیم. خواستتان از مسئولین چیست؟ مسئولین است که کار بنیادی کنن، کار تضمینی کنن، چون که خاک خود ماست، باید خدمت دی خاک کنن. بسیار عالی، تشکر. خوږو لیدونکو یو ځل بیا ستړي بشي هرکلی درته وایم ارزومند یم چې راسره ستومانۍ مو د احساس نه وي کړی، خپرونه مو راسره تر دې دمه پورې لیدلې وي. د یو دوست سره د دې سړک په هکله باندې زړه خواله کوو. سلام رجل خیر. سلام علیکم، د تاسو تلویزیون ټولو همکارانو ته ول سلامونه وایم. مننه. موږ د سړک نه ډېر خوشحاله یو او کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او انشاءالله دا څو ورځو کې به دا کار تکمیل شي، نو ډېر ته خوشحاله یم. راته ودانې ویلې نوم دی او د کابل ولایت د کومې سیمې اوسېدونکی؟ نوم مې شفیق الله دی او د اتمې ناحیې اوسېدونکی یم. نو شفیق الله جانه د دې سړک نه مخکې په څونه اندازه سړک مخکې موجود و؟ والا مخکې دغه سړک بیخي نه و، نو دا سړک شروع کړی دی، نو کار ډېر صحیح روان دی اساس، نو انشاءالله سړک به خوشحاله یې د دې سړک په جوړېدو؟ خوشحاله یم او بیخي خلکو ته پکې څونه اسانتیا رامنځته شوې ده ستاسې په فکر او ذهن کې؟ خلکو ته والا ډېره اسانتیا هغه شوې ده. هغه کم سړک چې مخکې و نو هغه ډېر خراب و، نو اوس ډېره اسانتیا ورکړې. نو که د چا کور پکې وران شوی هغوی به څومره خفه به وي که خوشحاله؟ والا هغه خوشحاله دي هغه ته سړک. په څه خاطر؟ په دې خاطره چې سړک جوړېږي خلکو ته اسانتیا رامنځته شي او دا فضا چې دا کومه د سړک سره لږه ښکلا راشي او خلکو ته فرصت رامنځته شي. دا د امارت اسلامي اوسنۍ نقشه وه که نه پخوانۍ کومه نقشه پاتې وه؟ والا دا پخوانۍ نقشه ده، دا اوس نقشه هم نه ده، ډېره پخوانۍ نقشه. د چا کورونه چې وران شوي دي مقصر دولت ګڼئ که ملت؟ والا دوی داسې ووایم ملت به وګڼو. مننه شفیق الله جان، ژوندی اوسه.
بیننده های عزیز بازم به ادامه برنامه خوش آمدید. بازم در کنار ما یکی از اطفالی که این سرک نو اعمار شده و آمده بایسکل رانی میکنه. میخوایم نظر ایشان هم با خود داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. و علیکم السلام. نامتان چیز باشید؟ احمد زی. خب احمد زی جان، چقدر خوشحال هستی که در سرک اعمار شده و خودت بایسکل رانی میکنی؟ خیلی خوشحال هستیم که سرک اعمار شده. میایم اینجا خوب نرم سرک است. خب بسیار خوب. آیا دوستای دیگه تام هستن که یعنی در سرک بیاین و بایسکل رانی کنن؟ بله هست. بسیار خوب. خواستت از مسئولین حکومت چیست؟ خواست ما است که ایره خوب اعمار کنن، خوب جورش کنن. بسیار خوب. زویا پښتو باندې پی ښه پخوا چې به مکتب ته تللې مکتب خو وایي مکتب وایي زویا وایم. څوم سیم کې وام سیم کې ماشاءالله څوم نمره یې بچه بی دوم نمره. دوم نمره یې ماشاءالله څومره ښه دې مکتب د درسونو سره دیني درسونه هم وایي وایم. ماشاءالله زویا مخکې چې په کله په بایسکل باندې دغسې مکتب ته تللی خټې به وي وضعیت خراب و که نه همدغسې نورمال زیات خراب. وضعیت ډېر خراب و اوس څومره خوشحاله یې زیات د خوشحال. سړک په جوړېدو خوشحاله یې و زیات خوشحال. تاسې خو به پکې کم کور نمره شی نه وي تللی په سړک کې نه نه یا دلته چې کم خلک کار کوي د هغوی نه د غوښتنه څه ده د سړک پاک لزوه باید د دې محافظت وکړي. شاباسې سړک خو به ښاروالي جوړ کړي صحیح ده ساتنه یې د چا وظیفه ده ساتنه د خلکو وظیفه ده. د خلکو وظیفه ده وکه په دې خلکو ټولو باندې غږ وکړه ورته سړک خو به موږ ته ښاروالي جوړ کړي خو باید موږ او تاسې وساتو موږ یې باید وساتو. ډېره مننه ده کلمه سره یو ځل بیا ستړي مه شئ خوږو لیدونکو زه د متلونه او د کیسې رانه لږې ډېرې اوږدې هم شي خو عفه کوئ دري کې یو متل دی وایي قدر زر زرګر شناست د زرو قدر په زرګر وي په لحاظه دغه په موبلایلو په ډیزلو او په ګریسو او په تیلو لړل شوي جامې دا د دغه ځوانانو برکت دی چې لاس په کار شوي دي او دا کومه منطقه او ساحه چې مخکې ما تاسو ته معرفي کړله چې د هیوادوال بلاکونه نیولې تر کارتینه عمومي سړکه پورې 3 کیلومتره او 300 متره مربع چې د دې اوږدوالی کېږي دا همدغه ځوانانو هڅه او کوشش کړی چې تر څو دغه سړک موږ ته جوړ او ویرغوي. سلام ورور ستړی مه شي. وعلیکم السلام. خیر څنګه وروره ښه شکر قراري ده خیریت دی خیر و خیرات ژوندی اوسې ته هم ستړی مه شي یاره خیر اوسې وروره ته ژوندی صحت مزاج سره شکر ته خیر خوشحاله اوسې ژوندي اوسئ ګرانه وروره نوم دی سمیع الله سمیع الله جانه د کوم ولایت اوسېدونکی د خوست ولایت خوست نه په خیر راغلې کابل ته شکر د ژوندی اوسې مننه خوست یخ دی که کابل ولایت د یو شی د مصرف علی خو کابل لږ شاید زیات یخي خوست ګرم ده هغه ترانه دې زده ده وایي دا خوست دی که جنت دی نه والا نه ده یاد بیا. نه څومره خوشحاله یې په کار کې والا بیخي د حد زیات خوشاله یم چې خپل کار کوو د وطن لپاره د ولس لپاره د ځان لپاره بیخي زیات خوشاله په دې سره کې خو ډېری کارګر کار کوي د هر سړي پکې خپله وظیفه او مسؤلیت معلوم وي ستا کار او وظیفه پکې څه ما کله د پیور سره ودرېږم جګ لول کوم کله د پی ټي آر جوړوري کوم مقصد مقصد څه رقم کله د دې ته ور وخت مې د نفر چې نه وي دا وروسته مخته پسونه په وهم کله د لیول سره درګه مالته کې چې پر کوم ډېر ښه یعنې استاد کار یې ته او استاد یم کار نه دې څومره خوشحاله یې کار نه بیخي 100% خوشاله یم 100% سل زما د خوا نه خوشحاله یم 200% زړه سره وروره کومه کو زحمت چې د دولت د خوا نه درکول کېږي ګزاره پې کېږي بالکل پرې خوشحاله یې بالکل خوشاله یم کپی شپې منده هم دا یا یو واده خو به دې کړی انشاءالله په دې ماش بل واده هم کوې او بل پام کوه هغه اولني والا خبر نه شي اولنی والا خبر وی لانجا جوړه د کور کې څو ساعته کار کوئ نه معلوم نه ده چې څه ساتوي خو اکثره چې د سبا شپږ نه تر مازدیګر شپږ پردی خو موږ د شپې نه وخته پورې کوو ولې شپې ناوخته پورې کار کوو خو معلوم نه دی ټیم چې باید د کار وشي د موږ لپاره چې یخ راغی زیات یخ دی خوشحاله یې خوشحاله یم په ډېر دې کار خو به خفه کېږي نه چې بعد له وخت هم په تاسې باندې کار نه نه ولې خپل وطن مې د خپل هغه مې ده چې موږ باید خدمات وکړو د وطن لپاره چې موږ ونه کې څوک به وکړو او ته زړګی یې څنګه نوم دی فیصل یم فیصل جانه ته څه مصروفیت لرې دلته مولا زه په پیور سره کلنډري کوم کلنډري کوې او دا ماشینري نه خو خلکو راته ویل ډېر اسانه دي نو ته څنګه په لسو ورځو کې یوه سړی ډېرې ورکېږي دا رښتیا ده نه راست ډېر ته ډریور کېږي یعنې کار یې په سخته باندې زده کېږي موږ خپل هم دغه 3-4-5 میاشتې کېږي چې لګیا یو 3-4-5 میاشتې د یوازې همدلته وشو که نه په نورو ساحو کې نه دلته خو میدان شهر کې وشو کمپني کې وشو یا کوتل خیرخانه کې وشو دلته لګیا یو 4-5 ځای کې خلک بغارې وایي کار نشته روزګار نشته ته وایې چې په خیرخانه کې مې کار وکړو په میدان شهر کې مې کار وکړو په دې پروژه کې لګیم دا څه رقم خبرې دي شته خو خلک کم پیدا کېږي یا منفي نظر والا
ته پکې خوشاله یم او خوشاله ښه پکې خوشاله یم ښه صحیح فوق العاده او خاطر خوشاله جامپر کرتی شه دې نه د اغوستې که نه دا کالي دې غوړ شوي دي دا ولا غوړ شوي دي چارج ته راوتې ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ دواړه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ مننه قربان شم بیننده عزیز به امید که خسته نشده باشین برنامه ما نه ممبئی ده نه نوې ډیلې ده او نه اسلام آباد ده دا زموږ ښکلی کابل جان دی بیا هم متل ته راځم وایي د لمدو خټو لږې اوبه بانوي په خاطر د دې هېوادوال بلاکونه هم جوړ شوي وو د سړک نقشه هم وه د لمدو خټو لږې اوبه بانه په معنا د دې چې د دولت کور ودان وي سړک یې جوړ کړ باور په خدای وکړي چې یو سړی ډېری وخت دغې منطقې ته نه وي راغلی او ناګهانه راشي یا د پې سترګې تړلې وي داسې احساس به کوي چې والا زه خو پخوا به ویلې په خارج کې بعد له دې باید دا مثال شي چې د خارج په ځای باندې دا کلمه باید استفاده کو استعمال کو چې والا په کابل کې یا د سړک نور معلومات پالني شکل باندې چې تاسو ته ښایم زموږ همکاره به تاسو ته روپیژني بیننده های عزیز به ادامه برنامه خوش آمدید. بر بنیاد گفته های مسئولین شاروالی کابل این سرک بسیار به شکل معیاری ساخته شده و طوری که شما هم دیدید بیشتر باشنده های شهر کابل از به ویژه باشندگان ناحیه هشتم از ساخت سازی سرک خرسندیشان ابراز کردند و این سرک طوری که شما میبینید خطوط بایسکل رانی داره که به گونه جداگانه هست که شما میتونید مشاهده کنین و همچنان پیاده رو داره و یک ساحه ازی بسیار یعنی به شکل جداگانه است که دو لایت های به خاطر زیبایی و مفشن ساختن این سرک یعنی ساخته میشه از طرف مسئولین شاروالی و بیشتر شهروندان کابل به ویژه باشندگان ناحیه هشتم از ساخت این سرک خرسندی خود بیان کردند و بیشتر هموطنان عزیز ما وقتی که بیرون از افغانستان میرن همیشه مقبولی های کشور دیگه را به تصویر میکشن که واقعا شهر کابل و تمام افغانستان یعنی در حال رشد و ترقی هست و طوری که به همه ما هویدا هست وطن یعنی مانند مادر می باشه و شما هم میتونید با دیدن این ویدیو پیشرفت و ترقی کشورتان ببینین مشاهده کنین و شما هم در آبادی و امران وطنتان سهم بگیرین. خوږو لیدونکو لکه څنګه چې زموږ همکارې د سړک په هکله باندې تاسو ځینې معلومات درکړل ځانګړی سړک د لیټینګ سیستم ډېرې معلومات خو موږ او تاسو ته درکړل لکه څنګه چې یادوري وکړه چې پخوا به د خارج خبرې کېدلې انشاءالله الرحمن بعد له دې نه بعد کابل جان دا به یو مثال وي نو تل به هڅه او کوشش موږ دا کوو چې څنګه مو در سره وعده کړې ده چې ستاسو په شونډو مسکا راولو تاسو ته خوشحالي در وبخو یوازینۍ ځانګړې لار موږ هم دا غوره کړې ده ورزومند یم چې تاسې هم راسره د خپرونې تر اخره پورې ملتیا وکړئ. خوږو لیدونکو ستړي مه شئ یو ځل بیا هرکلی درته وایم خوشبختانه باید ووایم چې د دغې پروژې مسؤل انجینر صاحب زما سره چې دا تاسو یې ګورئ خوږو لیدونکو چې رښتیا خبره یې مړه ده د انجینر نوم هم د یو قوارې سره خوند کوي ماشاءالله تاسو یې وګورئ کاکا سلام انجینر صاحب جوړ په خیر وعلیکم سلام مننه ژوندی دی قربان دې شم انجینر صاحب مبارکه اول که په دې خوږه ژبه زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ ایمال خان زازا یم د یونایټډ عرب شرکت معاون ډېر ښه انجینر صاحب د سړک په هکله که راته ووایئ څو کیلومتره اوږدوالی لري څو میاشتنۍ پروژه ده دا سړک طول چې دی 300 متره دی له کومه ځایه سرچینه اخلي انجینر صاحب تر کومه ځایه د سړک کیناو نه اخلي تر ستنګزي پورې او یو کال مدت کې به انشاءالله دا سپاټ کېږي ډېر ښه انجینر صاحب څومره وخت تېر شوی دی څومره وخت باقي پاتې دی د کاري ورځې تقریبا 4 میاشتې تېرې شوي شپږ پاتې دی انشاءالله په دې شپږو میاشتو کې به دا سر ته رسېږي ماشاءالله کافي اندازه کار خو بیا مخکې تللی دی کار خو ډېر په مخ تللی دی او مونږ دا هڅه ده او دا مو کوشش دی چې څومره زر وشي دا کار په مخ یوسو انجینر صاحب سړکونه چې اوس ډېری جوړېږي سټانډر وي د سټانډر معنا څه
تاسو خو انجنیران یاستئ په دې پوهېږئ او کومې ځانګړتیاوې په دې سړک کې د نورو سړکونو په پرتله موجودې دي؟ ښه پوښتنه دې وکړه وروره. ښه کار کول سټنډرډ دی، غلط کار نه دی سټنډرډ. د دې سړک د نورو سړکونو سره پارک به دومره وي که مبالغه به شي که ووایم چې اسمان ځمکه ده، خو دومره توپیر به وي ځکه دلته ښه کوالټي مواد کار شوي دي، په ښه رقم سره دلته کار شوي دي او انشاءالله آینده ته به دغه نوره ښه کار په مخ وړی شي. تاسې په ډاډه شکل وویلئ چې ډېر ښه کوالټي مواد کار شوي دي. آیا داخلي مواد دي؟ مواد خو په ټول افغانستان کې داخلي پیدا کېږي او افغانستان ماشاءالله ډېر غني ملک دی، د هیڅ شي کمی نشته. خو توپیر دا ده چې ښه مواد به لږ په ډېر قیمت اخلي او کمزوري مواد به لږ په ارزان قیمت اخلي. نو دا موږ سره دلته مراقبت کنندگان دي، هغو هر وخت راځي دلته یې ګوري، هغو نظارت لاندې دا کار په مغز دی. په ډېرې سړکونو کې د بایسکل لپاره ځان ته مثلا لاره نه وي، پیاده روونه په نظر کې نه وي، لښتي نه وي. په دې سړک کې د لایټینګ سیستم داسې نیول شوي دي؟ په دې سړک کې پیاده رو شته، ګلدان شته، بایسکل وی شته، لایټینګ شته، بس ټاپ شته. لکه دا په ټولو معناو مکمل سړک دی. څومره کاریګرو ته پکې د کار زمینه مساعده شوې؟ مستقیم غیر مستقیم یاره 500 نفرو ته کار مساعده شوی دی. ماشاءالله. تمویلونکي د دې مالي تمویلونکي څوک دي؟ کابل ښاروالي دی. کابل ښاروال ماشاءالله ډېر ژوندی سړی دی، ریښتا وطن ته ژمن سړی دی او ډېر کارګر سړی دی. ناوخت شپې دلته مونږ په کار لګیو دی، مونږ سر ته ودرېږي. ډېر تکړه سړی دی. په خپله راځي د کار نه نظارت کوي؟ په خپله ښاروال د کار نه راځي، نظارت کوي، منصبان راځي، ښاروالۍ رئیسان راځي او د انجینرۍ تخنیکي ټیمونه راځي. دلته مونږ ته چې کوم کسان معرفي کړي هغه خو شپه ورځ مونږ سره دی. څو ساعته کار کوئ؟ کاري وخت مو څومره دی؟ کاري وخت خو په اوږدو ورځو کې مونږ 10 ساعته کار کړی دی، دې نه زیات نه کېږي. اوس ورځې چې لنډې دي نو بیا هڅه کوو چې 8-9 ساعته کار وکړو. په خوشحالۍ. مننه. الله دې ژوندي اوسئ. ډېره کور دې ودان. په مخه دې ښه. کور ودان. اجتماع ټولنه چې نوم د ټولنې د اجتماع شو، په دې کې به مختلف اشخاص او افراد ژوند کوي چې هر شخص د خپل حق او ابراز نظر خاوند دی. د هغې د جملې نه کمکیان هم د خپل حق د نظر څښتنان دي او د نظر حق لري. جوړ په خیر زویه. لږ تیز وغږېږه مړه، تیز تیز را سره وغږېږه بچیه. نوم دې څه دی ګرانه؟ عصمت الله جان. د کوم ځای ګرانه؟ د پکتیا ولایت. دا څنګه ټول پکتیا وال دلته راټول شوي اوسئ؟ ولې پکتیا کې ځمکې نه وي، ډوډۍ نه وه؟ وله ښه. مکتب وایي بچی؟ مکتب وایي؟ څوم څنګه آینده کې به څه جوړېږي بېچاره؟ انجینر. دا موږ سړکونه جوړوي؟ انجینر؟ ته پوهېږي انجینر چا ته ویل کېږي؟ څه ته وایي؟ سړکونه جوړوي، شفاخانې جوړوي، همداسې نور شیان هم جوړوي. څومره ښه. په کوم مضمون کې ډېر تکړه یې؟ په انګلیش کې. انګلیش کې؟ چې اوس ما ته ووایې چې ستا نوم څه دی، څنګه به وایې زویه؟ What's your name? My name is د یاده مې ووته. څومره ښه. ښه نو په آینده کې انجینر جوړول غواړې د ځان نه. مور پلار څه وایي؟ تا سره په دې نظر کې موافق دي؟ شخصي مکتب کې که دولتي کې؟ شخصي کې. ښه شخصي کې ځکه دی ماشاءالله. څوم نمره یې زویه؟ 3 نمره. سړک نه څونه خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم چې دلته سړک جوړېږي، افغانستان آبادېږي. څومره ښه څومره ښه. زوی جانه کله چې له خیره دا سړک مکمل جوړ شي ته به بیا بایسکل باندې ګرځې را ګرځې، نو ستاسې دپاره د بایسکل ځانګړې بایسکل وی پکې جوړېږي، د بایسکل لاره جوړېږي. خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله. نورو ځوانانو نه څه غوښتنه لرې د درس او د تعلیم په باره کې؟ باید درس ووایي، تعلیم وکړي. درس ووایي، تعلیم وکړي، یو انجینر ترې جوړ شي، ډاکټر ترې جوړ شي. له خیره ایتا غوندې ماشاءالله. یا ډېر ښه بچیه، زلمی سړی شي. مننه. جوړ په خیر زویه. څنګه زویه ښې جوړې؟ صحت مجاز ښه دی؟ بیخي ښه دی؟ زما به څنګه وي؟ زما وضعیت به څنګه وي؟ امام ښه دی؟ ښه صحیح ده نو. ډاکټر یې که څنګه پوه شو چې دا هم ښه دی؟ نه ډاکټر نه یم. ښه انجینر یې؟ نه. نوم دې څه دی ګرانه؟ مدثر. مدثر جانه دا سړک خو مخکې داسې نه و زویه، اوس خو ډېر ښایسته جوړ شوی دی. څونه خوشحاله؟ ډېر خوشحال یو دغه سړک ته. ډېره مننه کوو چې دغه سړک جوړ شو. ډېر خوشحاله یې ته؟ زوی د جیب کې د لاسې ښې مړز دې پکې ساتلی که څنګه؟ نه
شعر یې پکې د چلکید ښه ښه دې کړي دي هغې کې کوم شعر کومه مقاله څه دې زده دي بچه کوم یو دې زده دي ته ما ته ووایه که نه یار د مور مقاله ته ووایه داسې زموږ د لیدونکو ته مخامخ شه بیا ووایه فارسي کې ده فارسي کې راته ووایه په انګلیسي کې راته ووایه خو ووایه نه دغلته نه وایم په فارسي کې ویلی شي ووایه په قرار په حوصله په دمه ووایه هېڅ خبره نشته دی هغه مې بند کړ هغه مې بند کړی دی اوس ما ورته دا هم بند شو دا مې هم بند کړ بند یې کړه لکه کاري صاحب بیخي بند دی ښه ای هغې نه ګوره بند یې کړ ښه اوس وایه نه نه وایم شاباس بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اوس وایه نو د مور مقاله راته وایه اوله د مور مقاله مې یادتلې بېرته دې له یاده ووتله ښه زه خیر دی بېرته قرآن کریم مې زده ده څومره سپاره کې څومره سپاره کې اوله سپاره کې ماشاءالله زلمی سړی شي زویه غټ سړی شي خیر شي مننه به ادامه برنامه بیننده های عزیز بازم خوش آمدید. در کنار ما 3 نفر از کارگرایی که مصروف هستند در این سرک کار میکنند با ما هستند. نظریاتشان با خود می داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. میشه خودتان معرفی کنید؟ من نام محمد افضل. خب چند روز میشه که شما اینجا کار میکنید؟ اینجا 15 روز. 15 روز میشه. یعنی شما چقدر خرسند هستین از اینکه مصروف کار شدین؟ شکر مون ډېر خوشحالیم. خب نظر شما را می داشته باشیم برادر، خدا میشه معرفی کنید؟ نوم فضل حق ده. دلته 15 ورځې شاوخوا کېږي چې موږ کار کوو. ډېر خوشحاله یو چې کار وکړو، وطن هم ده باید کار وکړو. کوم چې خارج کې دي هغو هم دا هیله د قاچاقي لارو چې کوم هغه وطنوال هم ځي دغلته وطن کې اوس الحمدلله ډېر ښایسته کار روان ده. په هر ولایت کې کارونه ډېر ښایسته جریان لري، کار روان ده. از مزدی که اینجا برتان داده میشه رضایت دارین ندارین؟ ولی نه، ډېر راضي یو، له شرکت نه هم ډېر راضي یو. خپله د شرکت رئیس انجینر هم ده، په کار هم پوهېږي. دلته خپله وړاله وي په سایټ کې موږ سره. نو انجینران هم دي، کوم استادان چې دي ما سره چې کوم کسان دي 14 نفره ټول مسلکي کارګر دي. هر یو 20 کاله کار کړی ده. دلته بې مسلکه کس نسته د موږ سره، ټول مسلک. گفتاری شما به کسایی که خارج از افغانستان میرن و در کشورها مصروف کار میباشند، گفتاری شما به اونا چی هست؟ هغو دپاره مې دا پیغام ده چې خپل وطن کې چې کوم کسبګري باید خپل وطن کې موس الحمدلله کارونه شته ده، د شرکتونه دي، د سپالټو دي، نو ساختماني کارونه دي، نورې داسې فابریکې دي چې کارونه شته. هغو ته موږ ضرورت لرو چې خپل وطن ته راشي، خپل وطن کې کار وکړي. بسیار خوب، تشکر. ګران وروره تاسې د 15 ورځو یادورې وکړه، پروژه خو د ډېر مودې ده. بېشکه دغه اسپالټ چې کېږي 15 ورځې کېږي. موږ دا کیشه شروع کړې ده، دغه 15 ورځې کېږي. موږ ساده خلک داسې په ساده الفاظو راسره وغږېږي چې وروره د خیریزۍ په پروژه کې موږ کار کوو. همدا پروسه کې تاسې کار کوئ، مشغول د کار هستئ؟ بالکل، و په همدغه کیرو کې اسپالټو کې موږ کار کوو، خیرو کې کار کوو. زړه سره وروره نور خلک نشي کولی، نور کارګر چې ستاسې په شکل باندې کار مخکې نیسي؟ نه نه، دا مسلکي کارګر غواړي. دلته چې مسلکي نه وي، خدای مکړه داسې بې مسلکه کس راسي هغه خپل ځان هم سوځوي. دې حرارت ډېر ګرم وي، 160 1.5 سل حرارت وي قیرو. هغه چې نابلد وي شاید ځان هم وسوځوي. دلته مسلکي کارګر پکار. تاسې د دې شرکت لخوا معرفي شوي یاستئ؟ انشاءالله خیر. ماشاءالله. ډېر ښه. څومره وخت او څومره موده کېږي چې تاسې په دغه کار باندې په مجموعي شکل باندې مصروف یاستئ، نه چې یوازې په دې پروژه کې؟ موږ خو داسې موږ دا کوم ټیم چې ده ما سره د تقریبا 20 کاله، چا 15 کاله، چا 10 کاله کار کېږي چې کار کوي. داسې کسان دي ما سره چې خارجي کمپنۍ کې کارونه کړي د شرکتو کې، ډېرو شرکتو هغه خارجي کمپنۍ کې هم کار کړی ده. نو ډېر وخت کېږي. ستاسې خو به ډېری دوستان اوس هم په خارج کې په کارو باندې ثقیله کارونو باندې اخته وي، د هغوی نه مو غوښتنه څه ده؟ موږ خپل هم خارج کې کار کړی چې خپل وطن کې یو، نو ډېر خوشحاله یو، خپل وطن ډېر ښه ده. نو هغو دپاره هم دا پیغام چې خپل وطن کې کار وکړي، ډېره به کوي ورته. کومه دردونکې کیسه د خارج نه خاطره لري؟ بلې ولې نه، زه خپله اووه وارې تللی یم. 2 کاله مې استانبول کې تېر کړي دي، او ایران کې مې وخت تېر کړی ده، دوبۍ کې مې هم وخت تېر کړی، پاکستان کې. خو دردونکې دغه ده چې په قاچاقي تللی یم، یو ځل مې ډېر وهل خوړلي دي. ایران کې چې کله موږ ډالۍ ته اچولو نو هلته 15 نفره ولو، نو ډېر په سختۍ ډېر په هغه باندې یو ځل زما زړه په تنګ شو. بیا مې ډاله ورته وډبوله چې راغی، نو ډېر سخت ووهلم په دا خوله. افغانیانو په موږ باندې سوکان چېرته کار کوي، 2-3 ډالۍ په دا سر ووهلم، نور په ځان نه یم پوه شوی چې زه کوم هلته کته کړم. ولې ووهلې؟ علت څه شی و؟ علت دا و چې کسان ډېر ول او ما ډاله ور وډبوله، زړه مې په تنګ شو. بازار و، ده ویل دا ډاله مه ډبوه،
چې دلته ښار ده دلته پولیس ګیري مامور به م ګیر کړي. ولې له دې ځایه تللې علت څه؟ والله هغه ټایم مجبوري وله لږ مجبوري وله بس مجبوري خاطر لاړو. د انډیوالانو نه هغه ویلې راځي خارج ته لاړ شو کېدای خارج کې م لږ ګزګار سم شي خو همالته چې لاړو هلته هم داسې زوړه ډوډۍ نسته ده. هلته موږ چې استنبول کې ولو نو 12 ساعته کار به م کوو چې 12 ساعتو نه باخوا دېخوا لاړو نو هم به یې کنځا کولې هم پوچ رد به یې ویلې نو هغه ماته خوند یې رانه کړم. ویل دې نه بهتره ده چې خپل وطن کې کار وکړم. کله چې په لاره وې کومه مایوسي او کومه پښیماني درته مخې ته ودرېدله کاش چې نه وی راغلی؟ ولې نه راته درېدله ډېر راته درېدله او ویلې مو چې دې نه خو خپل وطن ښه و چې 10 روپۍ ګټو خپل وطن خو همدا خوشحاله و مور پلار هم لیدل ډېر راته درېدله. خلک وایي چې په دې لاره باندې کم خلک قاچاقي ځي د افغانستان نه بالخصوص د ایران په سرحد کې یا د ایران نه د ترکیه په سرحد کې وایي ډېری همداسې لاوارثه پاتې کېږي ډېری په لارو کې مري حتی مړي پراته وي. آیا تاسې داسې څه لیدلي دي؟ ما په خپل لیدلي مشکل غر ورته وایي دلته یو ځوان وهلی بلوچانو وزلی و نو ډېر هغه کې هغه صحنه چې ما ولیدل خپله مې دا ماشومان خدای دې ریا نه کوي په دې اوږه باندې مې وړي والله ماشومانو هغه مې ورسره اخیستي دي ډېر ځل مې ورسره اخیستي دي خپل هغه مې ورسره کړی. مسافرین لاروي ټول افغانان بالکل ټول افغانان چې کله ایران ته لاړ شو بیا پاکستاني هم یو ځای کېږي بنګالیان هم یو ځای کېږي رنګ رنګ خلک یو ځای کېږي. مننه خوشحال آباد اوسئ. قربان دي مننه وروره. بیننده‌ی عزیز باور کنیم که گلون ما خشک شد یک رقم گپای را شنیدیم که بیخی دل ما درد گرفت. په لحاظ خپل خبره را لنډوم د پروردګار نه باید دا هیله او غوښتنه وکړو همدا زارۍ خدای ته وکړو چې دغه موجوده شرایط نور هم مخ په بهبود لاړ شي او زموږ په وطن کې قراری امنیت او د کار زمینه برابر شي. بیننده های عزیز یک موضوع که بسیار همه هموطنان موضوع مایوس هستند و همه ما اندوهگین هستیم این است که فرار جوانان از کشور هست به علت از که یعنی زمینه کار در افغانستان مساعد نیست و بیشتر جوانان به مهاجرت رو میارن. پس ما هم با تهیه این برنامه ها به همه جوانای عزیز وانمود میکنیم که افغانستان یکی از کشورهایی است که رو به بهبود است و بیشتر جوانان باید با عزت و با افتخار باید با کشور خودشان کار کنند زحمت بکشند و در آبادی و امران وطن خود سهم بگیرند. خوږو لیدونکو د یو ورور نظر مې د دې سړک د حفظ و مراقبت د ساتنې په هکله باندې لنډ نظر یې. سلام ورور سره نشو. وعلیکم السلام. مننه تاسو سړي مشر زه راغله سړک بارک راغلی. ډېره زیاته مننه. نوم وروره؟ نوم مې عبدالبارس عبدالرحمن مې د فامیلۍ یو تن اوسېدونکی. خدای دې ژوندی لره قربان وروره. دغه سړکونه چې کوم د کابل ښاروالۍ لخوا نه په موجوده حالاتو کې جوړیږي البته هېڅ توجه ورته نه وه شوې د دې بیرته ساتل هم ضرور دي. د چا لخوا باید وساتل شي؟ وظیفه د چا ده؟ مسؤلیت د چا ده په مجموع کې؟ البته اوله خو زه ډېره مننه کوم الله دې دوی ته اجر ورکړي چې همدغسې پروژې نور هم هغه چې دا حیاتي پروژې دي سړکونه او برق زموږ اولیه او حیاتي پروژې دي نو خدای دې وکړي چې دغسې پروژې په افغانستان کې نور هم پلي شي چې خلکو ته د خدمات وړاندې کړي. اما زه په عموم کې یو غوښتنه لرم حتی د خپله د ولس نه څوک چې د منطقي اوسېدونکي دي هغوی نه او په ضمن کې دغسې ښاروالۍ نه د منطقي خلکو اوسېدونه مې دغه یو توقع او دغه امید ته کوم دغه غوښتنه ته کوم چې دا سړکونه زموږ دپاره جوړېږي موږ تاسو دپاره جوړېږي د ملک د آبادۍ سوکالۍ او هغوی ته د پیشرفت دپاره جوړېږي نو دوی ته ډېر متوجه وو. که البته زه په دې ساحه باندې ډېر تېرېږم ما ډېر خلک افراد ولید چې هغه د کور ماشومان راځي دغه ویالې چې جوړېږي په دې کې تیږه اچول په دې کې کثافات اچوي نو دې نه د جدي مخنیوی وکړي او دا پام دې وساتي چې دا زموږ او تاسو د ملک پروژه د حیاتي پروژه ده او په دې سختو شرایطو کې په ضمن کې مننه په ضمن کې د ښاروالۍ نه غوښتنه لرم سړکونه خو موږ افغانستان کې ډېر لرو او الله دې وکړي چې نور هم ډېر شي دا زموږ او تاسو د پیشرفت یو ذریعه ګرځي. اما په دې کې ساتنه ډېره مهمه ده. سړکونه چې کله جوړ شي 4 کاله 15 کاله دغه تخریفیږي هغې نه بعد نو کله چې دا ویالې دي دا اوبو چې دوی ځای کمې د اوبو ځي د دې اوبو هغه دې وکړي چې دا ویالې وخت باندې صفا کړي او په ضمن کې د سړکونو صفایي سړکونه به البته په هر ملک شته خو هغوی ساتنه کوي 20 کاله 15 کاله ډېر دوام کوي. زمونږ د ملک سړکونه چې هغه نه ساتل کېږي اساسي علت یو دا ده چې هغه ډېر تخریبېږي چې یو خو دا پیاده روي چې کوم دوی سره آبیاري سیستم دا ډېر کمزوری ده. باران وشي سړکونه په د سړکو باندې اوبه درېږي چې د هغه د قیر او د اسفالټو د تخریب ذریعه ګرځي او په دویمه دا چې د هغه صفایي نه کوي وخت په هغې ته پاملرنه نه کوي. پکار ده چې ښاروالۍ خپل یو ټیم دلته یو تنظیم کړي او هغه ټیم والا ته ووایي چې تاسو وخت باندې سړکونه ساتئ
د هغې صفایي کوي چې دا سرکونه د چا خبره د ژوند او هغه د بقا دپاره ډېر مهمه ده. ډېره زیاته مننه. په مجموع کې مو د خلکو نه غوښتنه څه ده؟ البته په مجموع کې زما د خلکو نه دا غوښتنه ده چې د خلک باید په دې باندې پوه شي او په دې باندې ذهن خلاص شي چې دغه پروژه چې دا زموږ او تاسو پروژه ده موږ لپاره جوړ شوه. البته ټول افغانستان د ټولو ولسو د سوکالۍ او د هغوی دپاره ښه پروژه ده. هم هغوی نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی هم باید د سړک ته پاملرنه وکړي. جدي پاملرنه اوله دا چې سړک باندې زیاتره خلک راځي کثافات هم غورځوي او په زمین کې بیا دا زیاتره کورو چې کومې پیاده روي هغه اوبه هم په دې باندې راځي. نو خلک باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې دا زموږ لپاره زموږ تاسو لپاره یو عادي پروژه ده. ډېره زیاته مننه. خوشحال هستم. ستاسو د نظر نه نړۍ مننه. قربان شم. بیننده های عزیز، سیام بود برنامه‌ای که تقدیم شما زان گردید. برای دیدن برنامه‌های بیشتر ما چینل سیلک رود تایم را سابسکرایب کنید تا شما اولین کسایی باشین که بیننده ویدیوهای ما باشین و متوقع موضوع همکار ما باشین. مننه. خوږو لیدونکو، لکه څنګه چې مې مخکې یاداوري وکړله چې انسانان ژوند کولو ته ضرورت او اړتیا لري، په لحاظه هغه د ضرورت توکي یوازینی اوبه، برق او سړک دی چې په ضمن کې فابریکې هم د انسانانو په ژوند کې د هغوی د یو مړی روزۍ د ګټلو په پار باید ووایم چې په هغې کې هم ډېری رول لري چې تر څو انسانان وکولی شي چې د دغې طریقو نه په سالمه طریقې سره خپل ژوند مخکې یوسي. په لحاظه د هغې د جملې نه مو نن خپرونه د دغه سړک د جوړولو نه چمتو کړې وه. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د سره لایک، کومنټ، شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې کې زه صاحب الله صافی د قدرمن ټیم سره په درانه حضور کې حاضرېږم. هر چیرې چې یاست په شونډو مو مسکا خوره. د افغانستان د ابادۍ، ترقۍ او سوکالۍ په هیله. السلام علیکم ورحمت الله.